طالبان وايي په ډیورنډ کرښه راپورته شوې لانجه له ډیپلوماتیکو لارو حلوو. د بشپړ جزئیات اورېدو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وايي د ډیورنډ پر کرښې د اغزن سیم لګولو په اړه رامنځته شوې لانجه په ډیپلوماتیکو لارو حلوي. د یاد وزارت وایاند عبدالقهار بلخي ویلي چې د دوی حکومت غواړي دغه ستونزې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډیپلوماتیکو اصولو له منځه یوسي. د بهرنیو چارو وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د ډیورنډ کرښې په ځینو برخو کې په دغو وروستیو کې پیښې شوې دي. طالبان چې د تفاهم خبرو اترو او ښه ګاونډیتوب له لارې د ستونزو پر اواري باور لري، د دغو پیښو په اړه له پاکستان سره له ډیپلوماتیکو لارو خبرې وکړي. تر دې وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و چې په ډیورنډ کرښه د اغزن سیم لګولو پر سر لانجه له طالبانو سره حلوي او اغزن سیم لګولو ته ادامه ورکوي. هغه پرون په اسلام آباد کې یوې خبري کنفرانس ته وویل چې ځینې شر اچونکي افراد غواړي له دغه موضوع او وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي. د ډیورنډ کرښې پر سر لانجه وروسته تر هغې راپورته شوه چې طالبانو د پاکستان لخوا لګول شوي اغزن تارونه لرې کړل.